آیا زمونږ د قرآن باره کې هندو دا خبره کولی شي؟ عیسائی دا خبره کولی شي؟ سکھ دا خبره کولی شي؟ قادیانه ستا د قرآن باره کې باقاعده دا وایي چې دا د فحش کنزلو نه ډک دی. الله ورته د رحمت کتاب وایي، الله ورته د نعمتونو کتاب وایي، الله ورته مبارک کتاب وایي. کتاب مبارک لیدبروا آیاته وليتذكر اولو الالباب. موږ قرآن کریم وینو، موږ په هغه ځای کې قرآن دی ځای کې خطا طلباو نیولې هغې سبق وایي، موږ زر خطه کینو د قرآن ادب د وجې. کوم طرف ته قرآن پروت دی هغه خپې کولی نه شو، قرآن راوالو په خوله باندې، په شونډو یې لګو، په تندي باندې لګو. موږ وایو حالا کې کلام لفظي دی، نفس الامر هم نه دی، لیکن بیا موږ دومره قدر کوو چې موږ هغه طرف ته خپې کوو نه. موږ په شونډو باندې، په تندي باندې قرآن لګو، سینې پورې نیولی دی. دا مردار وایي قرآن د فحش کنزلو نه ډک دی. بیا زموږ خلک موږ ته وایي ستاسو لهجه سخته ده. موږ وایو چې بلډ را سره یو قادیانې رانیسم او دا کونه ترې نه پشلوم په هغې باندې. دا مرداران په منځ کټ کول غواړي، لیکن د هغې باوجود چېرته عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت قانون لاس کې وانغوستو. موږ بوټسیري کې یو سړي بې ادبي وکړه، اف آی آر هم پرې وکړو، خلکو وجلو، موږ د خلاص کړو. ډېرو خلکو وي دا خو بې غیرتي ده چې تاسو یې موږ نه خلاصوئ. موږ ویې نه آیین شته، آیین موږ مشرانو جوړ کړی دی. عرفان نومې په ګلي باغ کې نبوت دعوې کړې وه، موږ پولیس له ورکړو، اف آی آر هم جوړ کړو. مقدم خانې سچو هغه وخت کې اوس بي ایس پي د مردان کې، موږ د هغه بیا دومره قدر به کولو چې هغه ورته 10 نمبر سپلای ونیوله. اف آی آر 295 سی لاندې پرې وکړو او په 31 مئی باندې سزای موت هغه ته وورولی شو. او کبل مردارو هغه په یو جلسه کې ناروا الفاظ وي او 2 ځله تاکیدنې وي، خلکو وجلو. مونږ وی چې دا وجل خود د لازمي وو، دا واجب القتل، لیکن دا واجب القتل چې د لبدا سزا ګورنمنت اف پاکستان ورکوله، خلکو له دې سزا ورکولو اجازه نه، لیکن چې بیا کوم خلک گیر شوي دي الحمدلله مونږ د هغې دفاع کړې ده، مونږ د هغې د راخلاصولو منډې ترړې والي دي. قادیانې د خپل سړي د راخلاصولو منډه ترړم نشي والی. مونږ غازي فیصل ته وی چې تام غلطي کړې ده، تا په عدالت کې دا سړی وجنه دا کیس پیټي کو، لیکن که غازي فیصل دا کار کړی دی مونږ یې حمایت کوو الحمدلله. دغې کې چا نه یره نه کوو. که په سولډیر کې خلکو سړی وجلی دی مونږ مخالف وو، مونږ وی چې نه، مونږ خپل مجلس ملګري ولیدل چې دا خلک ترې رارستو کوي، پولیس ته حواله کوي، اف آی آر ټیک دی، مونږ به په کیس په ذریعه باندې به دی مونږ تختیدار ته رسو. لیکن که خلکو بیا ووجلو مونږ د هغه خلکو حمایت نه لاس نه دي وینځلی. مونږ وایي ځکه مونږ دپاره بل څه نشته، هر څه نه بالاتر مونږ دپاره محمد رسول الله دی. ما په دې خبره تاسو پوهېږئ چې زه څه ویل غواړم؟ مونږ دپاره د هر څه نه بالاتر څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. او د هغه د ناموس د تحفظ دپاره به نن په دې میدان کې ټول به د الله په ذات قسم کوئ چې مونږ به د علماو سره ولاړ یو انشاءالله. نه داسې به ټول به وایي زمونږ د الله په ذات قسمي چې د خپل پیغمبر د ناموس دپاره به مونږ د علماو سره ولاړ یو. ولې زما عزیزانو ولې درته دا ویل غواړم، آیا ستا الله ته چا کنځل کړي دي؟ ستا پلار ته څوک کنځل کولی شي؟ ستا د پیغمبر بیبي چې ستا مور ده هغې باره کې یو سړی وایي چې ما ښځې سره زنا وکړه، ما ته داسې ښکاره شوه لکه خدیجة الکبرا. آیا ستا مور باره کې څوک دا ویلی شي؟ آیا د یو پیغمبر باره کې څوک دا خبره کوي چې د یو پردو جنکو پسې ګرځېدو؟ که ستا د ورور باره کې چا ووایي ته معاف کړې. زما عزیزانو نن درته جولای خورو، لیکن یو وخت را روان د روز حشر به راشي، زمون خو ما علینا الا البلاغ المبین. که د اکابر علما ناست دي خپله خبره درته ښه کلکه کړې ده چې کوم د الله د طرفه په دې باندې فرض وو، نور ګورې عمل او نه عمل په ستاسو خپل کار دی. حشر میدان کې به یو بل سره پوهېږو. بیا نن ته ډېر ووایه چې دا به نام نمود دپاره، ډېر ووایه دا به چندو دپاره، ډېر ووایه دا به دې څیز دپاره، چا به یو سوچ په دې باندې کړی دا به سیاسي کرسی ځانله مضبوطوي. نه، دا زمونږ د محمد رسول الله دپاره. په دې کې هره فرقه، هره ډله، هره پارټي د ټولو محمد رسول الله په شریکه باندې ده. دا زمونږ د ټولو په شریکه پیغمبر دی او ټول به په شریکه دفاع کوو انشاءالله. اسانه خبره تاسو ته وکړم، الله جنت ته ټول امتونه به ولیږي
چې چا کلمه ویلې ده الله ورله جنت مقرر کړی ټول به جنت ته لاړ شي امام الانبیاء به بهر ولاړي الله تپوس کوي محبوبه ټول جنت ته لاړل ته ولې نه ځې جواب ورکوي الله چې څو پورې مې اخري امتي بهر ولاړي زه ستا جنت ته نه ځم داسې به په چا څوک نه شي الله ورته غواړه سره نه غواړي الله صرف خپل امت درنه جنت کې غواړي بیا ورته الله وایي دا سوال دې قبول شو بل رانه وکوي الله بل مندا دی الله وی دواړه دې قبول شو بل څه غواړي الله بل به روز حشر باندې غواړم هغه به څه غواړي محبوب راته وایي الله هغه به در نه خپل امت غواړم موږ په هغه پیغمبر ننګ نه کوو نن که عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت ما تاسو ته بیان نه کړی